شپه شپون او شپېلۍ. افغان آزاد رادیو یې وړاندې کوي. د شپه شپون او شپېلۍ د ادبي ونیزې خپرونې زړه ته رانږدې اورېدونکو سلامونه او نازنینې هیلې. ستاسو ټولو درنو ادبپالو د خوښۍ او نیکمرغۍ په هیله د نن په خپرونه باندې پیل کوو. د نن په خپرونه کې مو یو داسې شاعر چې د هغه له نوم او شعر سره ټول لر او بر پښتانه پېژندګلوي لري په سټوډیو کې میلمه دی. له ده سره به د ده د شعر او شاعرۍ او نورو ادبي موضوعاتو باندې خبرې کوو. نو هیله ده د خپرونې تر وروستیو شیبو پورې مو ملګری پرې نږدئ. زړه ته رانږدې ادبپالو درویش درانۍ د پښتو ژبې په روان شعري بهیر کې هغه څوک دی چې شعر یې د شعر د مینوالو زړه ته د رڼو اوبو په څېر لار کړې او چې هر څوک یې واوري نو له ورایه پوهېږي چې دا د درویش دراني شعر دی. که څه هم نوموړی د کوټې په پوهنتون کې د انګلیسي ادبیاتو استاد دی، خو د خپلې مورنۍ ژبې سره د بېکچې مینې پر بنسټ یې تر اوسه 5 شعري ټولګې خپلو پښتنو ته ډالۍ کړي دي. نو دا چې د شعر دغه نازک هنر ته یې څنګه لاره پیدا کړه وایي. ظاهره ده چې په کوم محیط کې زه وم، په کوم کلي کې زه وم، په کومه سیمه کې زه وم، هلته نه څوک شاعر و نه مشاعره وه نه بله داسې هېڅ لار وه چې سړی د شعر ویلو ته وهڅوي. البته دغه چې زموږ کوم مجلسونه دي یا بنډارونه وو یا ساز و آواز به کله کله یا په اخترونو کې یا په ودونو په شادیو کې په کلي کې پیښېدل، نو دغه سندرو به زه متاثره کولم او دا به مې خواهش و چې زه هم دغسې سندرې ووایم او سندرې به چونکې زده کول به ګران کار و. هغه وخت داسې دغه ټیپ ریکارډونه او دا شیان هم نه وو چې سړی بیا بیا اوري، نو بیا به په خپله کوشش کوه چې شی ولیکو، یو غزل جوړه کړو، یو بدله جوړه کړو، نورو ملګرو سره یې ووایو. نور به مې هم دې ته هڅول، خو د دا نورو شعر به داسې جوړ نه سو، زما د څه نه څه یو شی جوړ سو. نو بس داسې ورو ورو دا سلسله روانه سوه او تر اوسه لا روانه. نو ته به لومړي ازمایښتي شعرونه به مو خامخا سندرې وې نه؟ او ما خو دا خو اوس ما یاد نه ده چې ما ابتدا کوم وخته کړی و، اول څه شی لیکلی ول ما ډېر په وړوکوالي شروع کړی و یا بالکوالي شروع کړی و. نو دغه سندرې مې لیکلې، خو هغه وخت هم دغسې یو احساس راسره و چې شاعري دغسې نه ده پکار چې یو معنا او یو مقصد ولري. او هغه وخت ما دغه فارسیات په کور کې ویل د خپل پلاره څخه، نو هغه دیني عالم و، د فارسي او عربي یې ماته ویل. نو په دې کې دا شیخ سعدي ګلستان و بوستان هم هغه وخت ما ویلي و او ما به دا سوچ کاوی چې دغسې یو شعر به لیکم په آینده کې، لکه دغه چې یو معنا لري، یو پیغام لري، یو سبق لري د خلکو دپاره. خو هغه وخت مې دغه سندرو په خپل هم شوق و، نو بیا چې مې لیکولې هغه وخت مې دغه محلي سندرغاړو ته به هم ورکولې، چا به ویلې. خو چې بیا کله تر دغه 10م صنف پورې راورسېدم او 10م پاس کې، نو بیا ما دغه سندرې پرېښوې او لږ معیاري شاعري شروع کولو کوشش مې شروع کړې او ورسره زما دا مطالعه د وړوکوالي څه هم جاري وه چې څه کله مې لیک لوست زده کړو، یو هم په کور کې دغه فارسیاتو دا هغه لکه ما چېرته ویل او ورسره چې به د پښتو کم کتاب په لاس راتلی، اول ما د رحمان بابا کتاب ویلی و، بیا په دغه سندرو چې کم کتابونه په دې پسې ګرځېده بدم. نو دا مې ښه ډېر کتابونه جمع کړي وو، ویلي مو. بیا د 10مه پس نو بیا ما دا د پښتو چې کومې مجموعې وې، د پښتو کلاسیکي شاعرانو د بیا د اردو مجموعې وې، دا لوستل شروع کړو. دا سلسله جاري وه. د پوهنتون بیا ما ماسټري په انګریزي کې وکړه، نو انګریزي ادبیاتو ته هم د دې دپاره چې یو لار مې خلاص شي عالمي ادب ته. دغه پس بیا اوس کله کله هم په دې انګریزي کې هم د عالمي ادب ځینې ښه مجموعې شاعري چې په لاس راځي وایم.
درویش تاسو په خپل خبرو کې وویل چې زه لسم ټولګي ته رالم نو بیا د معیاري شعر خوا تشویق سوم. آیا خپله تشویق سولاست که یا یو څوک مشوق و چې دې لارې ته وهڅولاست؟ نو لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې ما په ابتدا کې چې ګلستان و بستان ویل نو دا به مې سوچ کاوه او بیا نو چې زه دغه لسم صنف مې ووایي نو بیا هغه وخت لږ په حالاتو هم پوه شو او دغسې مې محسوسوله چې دغه پښتون کام نو دا خبرې به کېدې او د ډېرو لار څه موږ اورېدې چې دا ترې یو ډول جبر لاندې دی د دې حقوق نه ورسېږي ژبه پاته ده. او په دې لار کې نو ما د ملنګ جان کتاب ویلی و نو هغه هم د سندرو یو قسم کتاب و خو اولنی کتاب چې ما د دغه باقاعده شاعري د کتابي شاعري لوستی و هغه د اجمل خټک د غیرت چغه و. نو هغه د غیرت چغه کې هم یو قسم دغسې شاعري و چې قومي شاعري ورته وایي، پښتني شاعري ورته وایي، انقلابي شاعري ورته وایي. نو دې پس چې بیا زموږ د پښتو دا کومه شاعري وه هغه دغه وخت چې کېده په هغه کې دغسې یو رجحان و چې خبره مقصدي شاعري سړی په کار ده چې وکړي او دې طرف ته زما توجه شوه. نو دغه عشقیه شاعري ما کمه کړې ده بیخي او هغه چې مې کړې ده هم چونکې دغه په شعر کې یو روایت را روان دی چې د عشق او د جام او د می خبره پکې کله کله کېږي. نو هغه که سوی ده هم صرف داسې به سوي چې دغه روایت مطابق خو شاعري ما د هغه ابتدا سره دا خبره په ذهن کې وه چې شاعري په کار ده چې سړی وکړي نو یو مقصد یې مو مخته یو پیغام یې مو مخته دا په کار ده چې د دې ټولنې په ښه ورسي، دا په کار ده چې د دې ژبې په ښه ورسي. نو دغه یو شی زما په ذهن کې و او دغه سلسله روانه ده. نو زما شاعري کې داسې یو زما هغه د زړه چې کوم یو درد دی یو آواز دی هغه اجتماعي چې زموږ د ژبې یا زموږ د قوم یا ولس کوم مسلې دي مسایل دي هغو باندې بنیادي مواد د هغه ځای دی. درویش صاحب داسې ویلی سو چې د اجمل خټک د غیرت چغه او د ملک جان شعرونو مجموعه یو تشویقي بڼه یې درلوده ستاسو لپاره؟ ظاهره ده چې اوس د ملنګ جان خو دغه سندرې هم موږ اورېدلې او هغه یو ډول زه د سندرو په دغه کې حساب هم راته ښکارېده خو په هغو کې یو پیغام و. نو دغه د پیغام والا شاعري چې وه نو دا گویا د ملنګ جان په دې سندرو په دنیا کې دغه یو سړی داسې و چې هغه یو خاص پیغام هغه درلود. تر دې مخکې خو نو هم د سندرو کې یو پیغام وي، د اخلاقي پیغام، مذهبي پیغام او نور داسې نصیحت باندې دا شیان خو پکې وو خو دا یو خاص اړخ ته چې کوم توجه د ځوانان راګرځوله نو د اول سړی سندرو په دنیا کې په شاعرانو کې ملنګ جان و. نو بیا دغه نور چې موږ په دغه دور کې په دغه شلمه صدۍ پیړۍ کې دا کومه شاعري سوې وه هغه خو نو دغه یو لوی تاریک خدای خدمتګار تاریک چلېدلی دی. د دغه تاریک په سایه کې یا د دې تاریک په ملګري کې یا د دې تاریک په هڅونه چې کوم شاعران دا وخت را پیدا سوي او شعر لیکي او هغه د دغه تاریک تر اثراتو لاندې لیکي او بیا نو دې شاته د پوره د هندوستان چې هغه وخت د هندوستان او پاکستان یو د آزاد سوي نو یو تاریک ته مختلف قسم شاعري کېدل. علامه اقبال او بیا دغه پس ترقي پسند مصنفین او شاعرانو چې د هغو هم دې ټولو کې هغه وخت یو پیغام و د ازادۍ د انګریز څخه د ځان خلاصولو او دا بیا په ټوله دنیا کې دغسې تاریک و، په ټول عالم اسلام کې دغسې تاریک و. نو دغه اثرات د یوې ژبې څخه بلې ژبې ته روان و، د یوې قوم څخه بل قوم ته روان و، د یوې خاورې څخه بلې خاورې ته روان و. نو دغه یو فضا موجوده وه او هغه د دغه ژوند یو عکس په شاعري کې د هرې خوا و، د خلکو د ارمانونو حسرتونو چې هغه په دغه شاعري کې څرګندېدل او ارمان د خلکو دا و هغه وخت چې دغه د غلامۍ کمبل ټوله سي، خلک آزاد سي، ولسونه آزاد سي. نو په دغه فضا کې بیا موږ دغه شاعري موږ دې طرف ته دغه سو خو ما اول کتاب چې دی هغه د دې اثراتو لاندې دی. پس بیا د افغانستان غمیزه شروع شوه بیا زما دا ټوله شاعري تم د افغانستان د غمیزې تر اثر لاندې کړې. د اول کتاب دغه تر دې مخکې و د نور هر څه چې ما لیکلي دي تر دغه اثر لاندې مې لیکلي. درویش صاحب د شعر په لیکلو کې ورته سابقه لري او د شعر لپاره مختلف پوهانو یا شاعرانو د خپل نظر څه ویلي دي.
تاسو د شعر لپاره څنګه تعریف غوره کوئ د خپل عنده که وایاست د شعر یو فني اړخ دی هغه شاعران زده کوي خلکو ابتدا کې قافیه ضروري ګڼله وزن ضروري ګاڼي بیا داسې وخت پیدا شو چې چا ویل چې دا قافیه ضروري نه ده دا غیر ضروري کار دی قافیه یې وسته بیا چا دغه خبره هم چې دا مصري د سره برابري د دې هم ضرورت نشته مسئولۍ دی په شعر کې موجود دي او بیا دا وخت هم راغلی چې ګر سره هغه ویل چې دا الله هم ضروري نه دی یوه خبره ته کوې په خبره کې په خپله باید چې یو خوند دي په نثر کې ولیکه اوس نو څه دومره خواري کاږي نو دغه شاعري یوه خو دا شوه چې دغه د موسیقي د ګرفته څه ووته پخوا خو شاعري او موسیقي سره تړلی یو شی و شاعري د دې لپاره خلکو لیکله چې یو سندره ووایي د موسیقي سره یې تر هغه وخت موسیقي نه و تر هغه مخکې خلکو دغه سندرې ویلې نو یو دغه فني اړخ دی او بل اړخ یې دا دی که نه چې دغه شاعر کې په خپله چې کوم خلق شاعران خدای پیدا کړي دي دا یې پیرزویه نه ده کې په طبیعت کې دا یو شی موجود دی چې انسان چې په کله درد غم ور باندې راشي نو هغه اظهار کوي په مختلفو شکلو کې د جړا په شکل کې د خوابدۍ په شکل کې او شاعر چې دی هغه خپل درد دغه د شعر و قالب ته ور اچي او هغه بیا تر نورو خلکو رسېږي او هغه خلک چې په دغه سره دردېدلي هغه بیا د خپل درد چې دی دغه لکه یو هنداره هغه خپل دردونه خپل تصویر پکې ویني نو دا یو معنوي اړخ دی او یو دا فني اړخ دی نو دا معنوي اړخ چې دی دا د قدرت لخوا یو پیرزوینه ده او دا چاو چاته کیږي او چې دغه پیرزوینه د چا سره وي نو بیا دغه فني اړخ چې دی دغه هنري اړخ چې دی دا هم زده کول غواړي دا اصل باندې هم خواري کښل غواړي د دې سره بیا ټول عمر شاعر لګیایي چې دغه خواه مکمله کړي او دغه خواه زده کړي داسې لنډ به نه راته وویل درویش صاحب چې تاسو لاندې چې د خوږمن زړګي پیغام دی د درمن زړګي غږ دی که څنګه داسې نه نو اوس دا خبره خو اوس ما تاسو په دې کې وکړه په تفصیل سره مې وکړه چې شعر د شاعر د ارمانونو د حسرتونو اظهار دی دا شاعر د دردونو اظهار دی او د خپل شعر درد چې وکړي دا یوازې د شعرونو د دردونو اظهار نه وي بلکې دا یو آینه وي چې هر دردمن خپل درد په دې کې ویني دا د شاعر خبره صرف د شاعر دپاره نه وي دا چې هر سړی ویني هر سړی مخ ته راځي هغه ته پکې خپل دردونه ښکاره کېږي په دې شعرو کې یو دوه قسمه یو دغسې لکه چې په یو فریم کې یو تصویر وي هغه تصویر چا څوک راځي وایي چې دا د فلاني تصویر دی او یو داسې لکه دغسې یو هنداره ستا مخ ته لګېدلې یو آینه لګېدلې چې ته ورته ودرېدې خپل مخ پکې وینې چې زه رالم بیا خپل مخ پکې وینم نو دغسې ځینې چې دغه ژور شعرونه دي زیات مؤثر شعرونه دي زیات ښه شعرونه دي هغه دغسې د یو هندارې شکل لري چې ته هغه په هغه کې ته خپل مخ وینې یعنې هغه ستا معنوي مخ چې دی هغه ستا چې داخلي مخ دی هغه ستا چې درد دی هغه ستا چې خوشحالي ده هغه ستا چې ارمانونه او حسرتونه دي هغه پکې ښکاري او دا بنیادي طور ما په خیال شعر هم دغسې شی دی درویش صاحب زموږ د پښتنو په منځ کې یوه ډېره مشهوره خبره ده وایي هغه څوک شاعر کېدلی سي چې د اسلام د ستر لارښودانو در سره سترګې په خوب وویني د پښتنو دغه عامې خبرې تاسو په کوم نظر ګورئ د عاشقان هم دغه خبرې کوي که نه چې دغه لوی لوی عاشقان تېر سوي دي خو کم سړی چې په خپل عاشق سوی نه وي نو هغه ته هم دغه اندازه نه کېږي که نه د مجنون رخص په باره کې هم خلک دغه وایي د فرحات په باره کې هم خلک دغه وایي خو خبره دا ده چې په دنیا کې ډېر داسې شاعران دي چې هغه اسلام منلی نه دی که نه نو هغه هم د دنیا ستر شاعران دي لوی شاعران دي او هغه شعر چې ته وایه نو هغه په هغه کې هم تا ته خپل مخ خپل درد ښکاره کېږي نو دا خو بیا څه خلک داسې چې خوش قسمت یې دغسې یو تجربه دغسې سلسله خو به د چا په نصیب به سوي یو چا څوک بختور به داسې چې په دغه لار به تر دغه رسېدلی و هغه به ډېر ستر خلک وي خو عمومي دغه د شعر پیرزونه د الله تعالی کوي لکه اوس په دغه نورو دغه کې واقع یو سړی چې دی هغه ښه لوبغاړی ښه فوټبال کولی شي بل سړی ښه غېږ ایستلی شي بل سړی یو بل داسې کار کولی شي نو یو سړي ته خدای ښه اواز ورکړی ښه سندرغاړی دغسې جوړ شي یو سړی دی چې اواز یې هم ښه خو بیا هم سندرغاړی بیا هم ډېر ښه نه وي که نه نو دا د قدرت یوه عطیه ده خو دا چې بیا د دې اظهار کېږي نو شاعر هر څوک دی دغه نو چې اوله تجربه د اوس یو شی دی متاثره کې د یو شی ولیکي نو هغه شی داسې چې یو شعر غوندې شی شي که نه دی چې دا خو والا شعر دی نو بیا دا وایي چې ما ته په دا وجه به زه شاعر شوم
حالانکه وڅوک وایي چې عشق یې نه کړی مینه یې نه کړې نو هغه نشي شاعر کېدلی. نو که دا مینه ضروري د شعر لیکلو لپاره نو یو ځل خو د ولې وکړله بیا چې هغه مینه ختم شي نو بیا چې د ده دپاره هر وار داسې د یو مینې ضرورت پېښېدلی. خو مسله دا صرف دغه که د مینې ذریعه که یو لویه غمیزه پر چا راسي هغه باندې اول شعر ووایي که په یوه بله وجه هغه خو داسې چې صرف د ده و دغه ته پام کې چې زه شاعر یم یعنې یو انګېزه باید د ته اول د دې ته پام کې نو دا شعر ته لیکي دا شعر شي ته متاثره کوي چې ته شعر لیکي. اوس ته شعر چې لیکي خو نو یو خاص وجه یو شعر دی که نه چې تا له یو سندرغاړي رالی چې یو سندره راولیک دا طرز دی نو ته ور ولیکې چونکې ستا یو تجربه ده ولیکې خو هغه کې هغه معنوي اعتبار هغه شعر نه هغه ستا یو درد پکې نه. یو شعر دا دی چې ته په خپل طبیعت لیکې ستا ذهن ته یو خیال راځي بیا ته لګیا سه خیال کاغذ ته راباسې نو دغسې یو اول ځل چې دغسې ستا یو خیال ذهن ته کم شي په وجه راشي نو بس ته بیا دا ګڼې چې شاعري ما د دې څه شروع کړه. حالانکې داسې نه دغه وروسته بس بیا دغه شیانې چې تا متاثره کړي دا ټول عمر شاعر سره دی کله د یو شی متاثره کړي د ذهن ته یو خیال راشي کله بل شي په پام شي هغه ذهن ته یو خیال راولي. خو په دې کې دغه صلاحیت قدرت ته لومړۍ ورځ یې شي او هغه دغه په مدد باندې دغه شعر لیکي نو که داسې خبره سي هغه تجربه چې مطلب ما اول ځل په هغه شاعري شروع کړې ده یا تا شروع کړې ده یا بل څه شروع کړې ده دغه تجربې څخه نور خلک اوس لکه تاسو وایي ما د سندرو څخه اثر اخیستی نو داسې خو دا ډېر خلکو د ما سره سندرې هلته اورېدې او ډېر شوقیان یې مو خلک راتلو به که نه دغسې چې تا شاعري شروع کړي او په کومه وجه دې شروع کړي نو دغه وجه به نور خلک هم تر دغه کیفیت یې رسوي لیکن هغه نشي شاعران کېدلی. نو په دې زه وایم چې دغه بنیادي خبره دا ده چې دا یو فطري شی دی د انسان په طبیعت کې لا اولې ورځې موجودي بیا نو پر کومه موقع د ودې ته پام کېږي دا کې بیا فرق شته. درویش صاحب تاسو خبر څوک ګوري شعر تاسو یو داسې هر چا د توان کار نه بولي مثلا حمید بابا وایي شعر خو نه دی دا خو ناب د زخمې زړه دی تاسو هم وایاست چې د زړه په وینو پرېمنځل د غزل تورې غواړي دغسې دی دا خو صحیح ده چې یو خو دغه لکه موږ چې مخکې وویل چې د دې دپاره یو شی داسې چې ستا ذهن وتخني او بیا هغه لګیا سي په کار باندې نو بل وخت بیا داسې چې ته شعر ته دې هېڅ زړه نه غواړي ډېرې پر باندې بیا میاشتې تېرې شي بلکې کله کال تېر شي چې موږ یو شی نه یې لیکلی زړه غواړم چې یو شی ولیکو. د دې دپاره نو د زړه په وینو پرېمنځل مطلب دا دی چې ته به بیا دا خپل ژوند چې دی دا ورته لوګی کوې بیا به د څه یو شی جوړېږي. دا شاعري داسې نه چې بس قدرتي یو شی تا سره ستا یو خیال ترته رالی بس دا پر خلکو باندې الهام دی ورباندې راوري دا یي خیال چې را پیدا سو دغه خیال چې ستا په ذهن کې را پیدا سوی چې تر کاغذ ته رسوي نو دې کې ډېر فرق راغلی ډېر تغییر راغلی او دغه خیال یوه شاعر ته ورکړه بل ته ورکړه یوه د به ډېر زبردست شعر چې جوړ کړي بل بیا نسي جوړولی نو بیا دا ټول عمر دا یو ریاضت غواړي دا یو خواري غواړي دې ته توجه غواړي ټول عمر بس ته په یو داسې کیفیت کې ځان ساتي چې زه شاعر یم بس دغه شاعر د شعر شاعري راغلی وای ما ته یو څه راکړي وای ته به ورته په انتظار دا به درته راځي او ورسره به دغه کوم اړخ یې ما تاسو ته وویل چې فني اړخ دی ورسره به دغه لګیا ورسره بیا دغه یو تمرین یو مشق چې رواني دا ډېر ضروري شی دی که نه. نو شعر چې ته شعر جوړوې دغه شاعري چې ته تر کماله رسوې دې دپاره ډېر سخت زیار او ریاضت ضرورت دی. نو په دې مې دا وایي چې د زړه په وینو لیکل یو شی دی. ستاسو شعر د ځوانانو د په عمر پخو شاعرانو دا هر چا په زړه باندې منګولې لګوي د دغه د مشهوره کېدو وایم یا دغسې دا چا په زړه باندې لګېدو علت یې تاسو خپله څه شي بولئ؟ نو زه خو اوس په دې نه پوهېږم چې کېدای شي ریاضت مو تر ما ډېرو خلکو زیات کړی وي او زه م لګیا یم ما دا ټول عمر دې ته ورکړی دی ما بل په دنیا کې هېڅ شي ته توجه نه ده ورکړې خو دا اوس پر خلکو باندې اثر ولې کوي یا نه کوي دا خو نو اوس د دې جواب هغه خلک زیات شه ویلی شي هغه نقادان زیات شه ویلی شي هغه څوک چې دغه اثر ورباندې کړی دی په دې کې نو اوس بیا کتل چې کوم شی داسې دی چې اثر کوي خو یو شی چې ما ته ښکاري یو دا هم ده چې ما شاعري لږ ډېره ګرانه هم نه ده دا خبره ما په داسې انداز کې کړې ده چې دا یو فطري او طبیعي انداز وي او خبره ډېره ونه پیچلی شي په ساده انداز کې وشي او بیا ورسره داسې چې دا یو مقصد ولري او د خلکو چې کوم دردونه د خلکو دي هغه پکې وي نو زه نه پوهېږم چې دغه خلکو خوښه ده او نه ده خوښه دا نو بهرحال نور نقادان او لوستونکي قضاوت کولی شي.
درویش صاحب ستاسو په شاعرۍ کې هر مجموعه سړی راړی لمر، څراغ، ستوري، اوښکې او ځینې داسې نور تکراري توري د سمبولونو په ډول کارول سوي دي. د دغو سمبولونو تکرار تاسو په خپله خوښ کړی دی که یا لکه د شعر غوندې تاسو چې ویل راباندې اوري خپله راځي؟ اصل کې اوس خبره دا ده چې دغه سمبولونه یا هر څه چې دي شاعر داسې هم نه کوي چې بس دې ته به یو منصوبه بندي کوي چې زه به دغه ټکي استعمالوم بیا به استعمالوم. خو خبره دا شي چې دا ستا په ذهن کې چې کوم خیال راځي کوم تصورات راځي هغه یو ډول داسې چې د ځان سره د خپل الفاظ هم ورسره را پیدا کوي که نه. نو تا ته ځینې الفاظ تا ته خوند راکوي ځینې الفاظ ما ته خوند راکوي. خو دا شاعري دا ټول دغه چې ده د شاعر د انتخاب خبره چې ده د موضوعات هم انتخابي الفاظ هم انتخابي. او چې سره دا وایي چې د په شاعري چې دا وایي دا لکه ډکشنري یا لغت داسې یعنې ډېر الفاظ یې خو دا د شاعر کمال نه دی. شاعر مطلب دا دی چې هغه په الفاظو کې هم انتخاب کوي هغه په هر اړخ کې انتخاب کوي یو څه الفاظ منتخب کوي خو هغه الفاظ داسې لکه هنداره چې هغه الفاظ لیږي او تصویرونه دغه په ذریعه هغه ډېر جوړوي. هغه تصویر لکه هنداره چې دې خواته کې یو تصویر پکې راشي په هغه لفظ کې پکې دې خواته کې هغه الفاظ دي یو بل تصویر راوړي کې بله خواته وګرځي. نو الفاظ یې لیږي د شو شاعرانو زه د خپل ځان خبره نه کوم خو د شو شاعرانو کمال هم دغه چې څه خاص الفاظ هغه لیږ الفاظ او هغه د خوش الفاظ شاعر سره انتخاب د خوش پر بنیاد کیږي. دغه خوش الفاظو په ذریعہ باندې هغه مختلف تصویرونه تا ته راوړي تصویرونه بیخي ډېري او الفاظ بیخي لیږ خو معنویت په اعتبار او که صرف دای چې یو څو الفاظ ته اړه معنویت کې څه بدلون نه راځي تصویرونه پکې نوي نه راځي نو هغه بیا مؤثره نه وي. هغه یو څو شعرونه خو به خلک ولولي خوند به ورباندې واخلي که بیا مخته چې بیا هم هغه ټکي راځي هغه لفظونه راځي هغه توري راځي او پکې بدلون هم نه وي تصویر هم پکې هغه نو بیا خوند خو نه کوي. البته نو دغه چې دا کوم سمبولونه دي سمبول مطلب دا دی چې هغه ترې یوه ډېرې معناوې ورکوي هغه کې دغه ډېر تاویلونه کېدلی شي. نو هغه یو ډول که چا د سمبول څه واقعي سمبول جوړ کړی نو معنویت یې د شعر زیاتېږي. درویش صاحب ستاسو یو بیت سړی ګوري وایي د درویش مصره د ګلو څانګه خوشبو یې د ارتوري په لمن کې داسې ښکاري چې د خپل شعر څخه ډېر راضي یاست؟ اصل کې خبره دا ده چې دغه شعر چې را روان دی نو دې کې یوه خبره دغه زاړه روایت وي هغه دود سوي چې شی وي. نو زموږ غزل لیکو نو د غزل یو خاص شکل دی هر څوک چې غزل لیکي هم دغه شکل لیکي. دا غزل بیا یو مطلع او مقطع لري که نه د اخر شعر او ابتدایي شعر په اخري شعر کې موږ تخلص استعمالو دا ټول استعمالو په دې استعمالو چې دا د صدو یو سلسله را روانه ده. نو دغسې په د غزل په روایت کې دا شاعرانه تعالی دې چې وایي دغه شاعر که نه د ټولو شاعرانو په دغه کې دغسې یو شی شته چې هغه د خپل شعر کله هغه دغه تعریف وکړي دا د دې لپاره نه چې د ځان تعریف کوي بلکې دا هم د دغه شاعري په د روایت کې یو شامل شی دی. دا هم یو ډول د دغه غزل د شاعري څه دی. نو هغه دغه وایي چې دا هم نورو شاعرانو استعمال کړی دی نو زه هم په کار د استعمال کوم. او بله خبره دا چې په غزل کې خو موږ دغه قافیې په ذریعه باندې خیال را پیدا کوو لکه هغه په سمندر کې چې ته مایان نه سې نو یو شی دغه پړي په سر پورې تړلی چې ور وغورځوي مایع ته ستوني کې تېر مایع په راکشی نو موږ هم دغه قافیه چې یوه مصره اول ور راسي ذهن ته د غزل خو نو یوه مصره سړي ذهن ته راځي د نظم خو نو پوره یو خیال راسي. نو بیا وروسته بیا موږ دا کوشش کوو چې دا قافیې په ذریعه دغه د خپل تخیل و تعالی ته ورغورځوو او کوشش کوو چې دغه د شعر مایان پر راوباسو. نو په هغه کې بیا کله د قافیه کې دغسې مې یو شی راوځي نو دغه سړي وختي څه منصوبه بندي ورته کړې نه وي که نه. نو په دې زه دا وایم چې دغه ما د خپلې شاعري څه د خوښۍ په وجه نه دی ویلی بلکې د هغه روایت په وجه مې ویلی دی چې د غزل کې را روان دی د هرې ژبې یوازې د پښتو نه دا شی شته. تاسو خپلې څو مجموعې د ستوري په لمن په نامه کتاب کې راجمع کړي دي او بیا ما هلته یادونه کړې ده چې ځینې غزلې ما ایسته کړي دي. ولې مو ایسته کړي دي؟ نو دا خو ما درته وویل چې ما د اول کتاب چې چاپ شوی و دا ما طالب علمي په زمانه کې چاپ کړی و
بیا دغه نور 2 کتابه چې ما نور چاپ کړي بازار کې نه پیدا کېدل، ختم شوي وو چې ما دا بیا چاپ کړم. نو یو خو ما دا سره درې سره یو ځای کړو چې د خلکو دپاره به هم دا اساني چې دا یو کتاب واخلي هغه به ټول پکې دا کړي. بیا زه پخپله دا کوشش کوم چې پر خلکو باندې یو شی بوج نشي، یو داسې شی چې هغه زما په خیال شوي او مختصر وي، هغه تر خلکو ورسېږي، او داسې شی چې لږ کمزوري لري هغه په کار ده چې را نشي. په دغه وخت چې ما بیا پر دې باندې نظر اچولی و جنشیان ما ته لږ زما په خیال ما ته کمزوري ښکارېدل. موږ خو اصل شاعران چې هغه چې لګیا چې دا ویلي کې دا یو شی څو واره پکې بدلون کوي، بیا پکې بدلون کوي تر څو چاپ سوی نه چې چاپ شي، بیا دا بدلون لږ په دې ګران شي چې بیا نو خلکو ته په یو شکل رسېدلی چې بیا په بل شکل ورشي، نو هغه خلک ورته پریشانه شي. خو شاعر همیشه تر دغه عمل تېر سوی دی په زرهاو واره، هغه دپاره خو دا داسې مسله. نو ما چې دغه شي ته دا شکل ورکړي، دا څه شعرونه مې ځینې وویستل، څه مې لږ بدل کړو، هغه زما دا دغه چې خلکو ته لږ یو شی ورسېږي چې هغه لږ په بهتر شکل کې ورسېږي، لږ په مختصر شکل کې دغه ډېر لوی بنډل بیانونه نه دي په کار که نه. نو په دې ماده د 3 کتابو څخه یو کتاب جوړ کړي. درویش صاحب په کوټه کې به ځینې ځوانو شاعرانو تاسو ته ویل چې زموږ شعري مجموعه چاپوو، تاسو ولې انتظار کوئ؟ دا یو قسم د زړه نه ماتېدی که څنګه؟ نو دوی خو زړه باید چې نه شي ما دا انتظار، خو مطلب ما نه ورته ویلي چې د شاعري پرېږده، خو دغه وجه دا چې دغه ځواني کې ته نور تر دې ښه کېدلی شي. ستا دغه روانې لکه یو بوټی چې ته راشین کې تیغ وي هغه ورو ورو لویږي، نو بیا دا میوه راشي، دا میوه لا کله پخه نه وي، نو ته د میوه پخه نه د تېش کوې. نو څوک ته وایي چې ته دغه ته یوه میاشت ودرېږه، دا خو پخېږي، دا به ډېره ښه شي. نو هغه ته دا مشوره په کار دی سړی ورکړي چې ته لږ انتظار ورته وکړه چې دا نوره ښه شي، پخه میوه شي، دا چې بیا ته مارکېټ ته ویشي دا به په ښه قیمت خرڅه شي. نو یوه خو دغه چې ستا دا یقیني چې دغه ځوان کې دا صلاحیت ستا چې دی نور روان دی وخته ولاړ نه دی، او کله کله دا یې که نه چې د چا هغه میوه هغه وخت ته ورسېږي او هغه میوه یې بېکاره وي، نو هغه ته بیا دا وایي چې بس اوس یې لا په دغه شکل کې بازار ته راوباسه، که نه نو خو نور بیا نور پسې خرابېږي، پسې ورستېږي که. نو په دې زه وایم چې په دغه عمر کې چې دا د سړي ارتقا روانه وي د یو شاعر، نو دی په کار چې نه کې چاپ چې دی پوره سي، هغه وخت به بیا د سره مواد هم ډېري. د اول کتاب چې راځي دا اصل ستا اصلي تصویر د خلکو په ذهن کې جوړوي. که د اول کتاب ځای ونیوي بیا چې په پسې کتابونه دې در روان دي دا بار کتاب ځای نیسي، او که د اول نه ونیوي خلک یو نظر وکړي چې دا خو ښه شاعر نه دی، نو بس بیا دا ستا نورو شیانو ته خلک ډېره توجه نور کوي. نو په دې زه دغه ځوانانو ته وایم اوس ما په خپله چې د اول کتاب چاپ کړی و، حالانکې زما دا اول کتاب خلکو خوښ کړي او ډېر ووایه اوس هم راسره جنګ چې ولې دې بدلون پکې کړی دی، خو ما ته په هغه کې دومره رواني، دومره یو غنایت و داسې شی لږ کم ښکاره کېدی په نسبت د دې چې ما دغه پس شاعري کړې وه که نه. نو ما ویل که دا ما هغه وخت نه وی چاپ کړي او دغه وخت چې ما دا ستوري په لمن کې چاپوي، که دا وخت ما شاعري چاپولی، نو دا به په دغه شکل کې وایي، هېچا به هېڅ نه ویل چې ولې دې دا کم دی یا ولې دې دا زیات کړی دی. خو اوس هر څوک دا وایي چې دغه شعرونه دي نو ولې ایستلي دي، نو ولې ایستلي. نو زه هم دغه شي دا زه تر کومه تجربه راتېر شوی چې بیا مې شعرونه ایستلي دي، نو ته بیا لږ انتظار ورته وکړه چې هغه وخت به بیا ته چې کوم شی چاپوي چې ستا خوښ هغه وباسه، چې کوم دې خوښ هغه پرېږده. وخت به دا ستا هنر، دا ستا فن، دا یو کمال ته رسېدلی او دغه شعر چې دی هغه به دې داسې شعر چې خلک به کمالداره شعر ورته وایي. درویش صاحب ځینې ځوانانو ته به تاسو ویل چې د قلندر مومن سباوون شعري مجموعه ګورئ، دا ښه مجموعه ده یا ښه غزلونه پکښې کړي یا ښه شاعري شوې ده، د دې کتاب په اړه که څه راته ووایاست چې ولې ستاسو دونه ډېر خوښ و؟ نو زما خو داسې نه دی چې دا صرف قلندر مومن کتاب واسي هغه دومره ډېر ښه دی، هغه زه ډېر زیات متاثر کړم. خو دا سباوون چونکې مې داسې و چې ما چې کوم شیان لوستي وو، نو ظاهر دغه یو داسې دور و چې دغه تازه کتاب راغلی و، او زه چې کومو کتابو زیات ما ته خوند را کړی په هغه وخت کې هغه 4 کتابونه داسې وو چې ما هغه وخت لوستي وو، زیات مې خوند را کړی. د حمزه صاحب کتاب و غزونې، د غني خان کتاب و د پنجرې چغار، د اجمل خټک دا کتاب و د غیرت چغه، او بیا سباوون د قلندر مومند و. نو دا خو هغه وخت و چې موږ د ادبي دنیا ته راغلو او دغه د دوی دغه طرز و دغه اسلوب و دغه څه نوي و او دغه خبره چې وه دغه وخت زموږ د دور خبره وه، دغه زموږ د زړه اواز و، دغه زموږ د مسلو دغه و. نو په دې
ما چې هغه وخت خوښ کتابونه نن خو زه ګورم په کومه دلچسپي چې اوس ما د حمزه صاحب غزوني ویلی په هغه دلچسپي خلک نه وایي دا اوس ځوانان چې دغه پر حمزه صاحب باندې هغه خوند نه اخلي لکه موږ چې اخیستی نو کېدای شي دغه پر سباوون باندې هغه خوند نه اخلي چې موږ چې اخیستی نو دا چې ما که چیرې ویلي مې نو ما د خپله تجربه بیان کړې چې ما چې کوم وخت دا میدان ته داخل سوم نو دغه کتابونه به وو نو دغسې نور هم کتابونه د سید رسول رسا کتابونه ما ویلي وو خو تر هغو زه ډېر زیات متاثره کړی وم او ادبو عبدالرحیم مجذوب کتابونه ما ویلي وو هغه وخت ما ته خوند را کړی وو د ایوب صابر کې دغه آزاد نظمونه چې وو دا هغه وخت ما ته ډېر خوند را کړی وو نو دا داسې نور به شاعران وو چې هغو هغه وخت موږ ته خوند را کړی وو نو ثوابونه خبره چې زه کوم هغه زه د خپل ځان په حواله او دغه وخت په حواله هغه وخت چې ما ته په پښتو کې یو کلاسیکي شاعري و زموږ یو وخت دغه وخت چې دا نوې شاعري و په میدان کې موجوده وه موږ دې میدان ته راغلو نو دا موږ ویلې وه او دې څه موږ زده کړې کړې وه دغه موږ یو خاص لاره باندې د دې په رڼا کې روان سوي وو بیا د دې پس موږ اردو وویلې په اردو کې مو ډېر شاعران هغه وخت په خوښ وو بیا وروسته بیا هغه شاعران دومره نه خوښ نور مې خوښ وو بیا د نورو ژبو شاعران ولوستل نو دا خوښه کله ورو ورو بدلیږي په ځواني کې د سړي یو خوښوي بیا وروسته چې دغه راشي هغه جذبات هم ساړه شي هغه طرز بیا بدل سوی د شعر هغه ذوق هم بدل سوی نو هغه شاعري چې ستا په ځواني کې خوښوي هغه بیا دونه خوند نه درکوي او دا نور شاعران لوستي چې هغه ستا د هغه عمر مطابق هغه یو دغه لري نو بیا هغه وخت د سړي هغه خوښي نو زه نه پوهېږم چې ما خلکو ته د سباوون خبره کړې څنګه به م کړې خو یو مضمون ما ورباندې لیکلی و پر سباوون باندې چې هغه زما هغه وخت څنګه په دلچسپي لوستی و هغه خبره پکې وه درویشه تاسو د ایوب صابر د نظمونو خبره وکړه تاسو په بل نظمونه لیکلي خو آزاد نظمونه مو نه دي لیکلي خوښ مو نه دي که د ځینو خلکو په اند چې وایي دا ګر شعر نه بولي نه زه خو هغه شعر بولم بلکې که نثري نظم هم د چا وي زه د خپل ځان لپاره وایم او زه خوند ورباندې اخیستلی سم او ما ډېر په دنیا کې د عالمي ادب چې ډېر شیان داسې ویلي چې دا نثري نظم کې مو ویلي دی او ډېر خوند مې راخیستی په خپله د ټیګور چې دا خپل واته مجموعې د په انګریزي کې ترجمه کړي دي او په نثر کې ترجمه کړي دي په بنګالي ژبه کې خو دا په نظم کې دي لیکن هغه صرف په نثر راړولي دي او په هغه نثر کې هم دومره خوند دي چې زما چې کوم د خوښ شاعران دي هغه ډېر په هغو کې یو ټیګور دی نو ځکه چې هغه خبره پکې شاعرانه ده اوس تا و دې ته بیا دا لباس څنګه ور اغوستی دي نو د که د سندرغاړی وای نو زما دپاره دا ضروري و چې پابند شي که نه یو وزن پکې وي چې بیا به د سندرغاړي سره وایم یو دا دی چې زه د شعر لوستونکی یم هغه شعریت چې پکې وي هغه جمالیاتي خوند چې پکې وي او هغه د شعر د دې لباس علاوه هغه معنوي ټول ښېګړې پکې وي نو زما خوښ خو دی ما پر د آزاد نظمونو باندې ما ډېر خوند دي د محرا نظمونو مو ډېر خوند اخیستی دي نو زما په خپله د ځان د لوستلو دپاره ما ته دا فرق نه کوي هر یو مې خوښ دی چې پکې خبره شاعرانه وي البته چې ما نه دي لیکلي نو ما دغه بیخي آزاد شعر نه دی لیکلی البته محرا چې غیر مقفا چې کافیه نه لري دغه شعرونه خو زما دا اوس کتاب چې اخیر راغلی دی هغه ټول داسې دی خو هغه وجه یوه دا ده چې دغه شعر چې لیکي دا یوازې شاعر نه لیکي شاعر او لوستونکی یا شاعر او اوریدونکی په ګډه دا تخلیق کوي که نه ته چې څه لیکې نو یا هر څه هغه چې ته چیرې خبرې کوې نو دا ستا ذهن په خپله داسې چلیږي چې هغه خلک سم ورباندې پوه په داسې انداز وګایش موږ کله کله د پېښور ته ورسو نو بیا پېښور ته پېښور وایو او دا موږ په داسې شعوري توګه نه کوو دا ذهن کې داسې شی دی چې دغه خلک تر پېښور په پېښور ښه پوهېږي نو داسې دا زموږ د پښتو چې کوم لوستونکي څه چې دغه شاعران دي د هغو داسې ده که چې دغه په هغه روایتي انداز کې موږ په ټول معنا دغه روایتي معاشره ده او موږ کې بدلون په یوه اړخ کې لا هم تر اوسه پورې نه دی راغلی نو بیا زموږ د ډېرو شاعرانو لا هم د مطالعه دومره کمه ده چې هغوی لا هم تر اوسه دغه ذوق کې هېڅ بدلون نه دی راغلی هغه د زړې زمانې ذوق دی چې هغه آزاد شعر چې خبره ته ورته وکړې دی داسې به درته ښکاري چې دا څومره ګناهګاره سړی دی په شاعري کې به ازادي کوي او که د نثري نظم ووایي یو ورځ ما یو نثري نظم خبره کړې وه نو زموږ یو یار شاعر دی خو هغه ډېر ورته پریشان شو چې دا نثري نظم بیا څه شي نو زه د ده خپل ذهن دی د ده خپل ذهني سطحه ده ده ته دغه شیان درک نور کوي که نه دوی دغه تجربو نه دی تېر سوی د دې کې کوم
خوند دی هغه ته نه رسېدی او بل سړی دی چې هغه بیا رسېدلی دی هغه دغه لیکي نو بیا پاته سو چې د زموږ شاعرانو حال عام ولس چې دی نو د عام ولس خو به بیخي درته وکړو چې دی دې شیان باندې هم توجه وکړي یا بیا واوري نو په دې دغه زما چې کوم دغه ذهن دی دغه شاید دې ته دا خبره پکې یو ځای موجوده ده چې ته چاته دغه شعر وایې هغه دغه شی نه قبلوي نو ما دې ته زه خو په خپله چې شعر لیکم کله ما په شعوري توګه داسې نه دي کړي چې زه به دا په چیش کوم خیال چې راسي چې کم شکل اخلي زه بس داسې پر خپل طبیعت هیله کوم ما داسې تجربې نه دي کړي چې زه شعر په یو خاص کالب کې په زور واچوم زه چې کوم خیال راشي زه بس داسې لیکم چې دی په خپله کم شکل اخلي که په کم بحر کې روانېږي کم نو او هلته چې دغه ذهن دی لیکن د ذهن لکه دا کمپیوټر چې دی په دې کې یو شی فیډ سوی داسې دی د قدرت لخوا چې هغه دغه اورېدونکي په نظر کې ساتي هلته یو شی داسې شته نو شاید چې هغه شی دی چې دغه زه یو دې ته نه یم پرېښی چې زه شعر دغسې ووایم یعنې آزاد درویش صاحب په لومړي ځل افغانستان ته خپل پلاني ټاټوبي ته راغلی که د خپل احساس سره په څنګ کې د دغه سیمې شاعري او د کوټ شاعري بیا د پېښور شاعري بینسي داسې پلنټو کې پرتله راته وکړي یو خو دا خبره ده چې زه اول ځل کندهار تر افغانستان ته د اول ځل راغلی نو د افغانستان یو داسې ملک دی چې د دې سره زموږ تاریخ ګډ دی د دې سره زموږ د ژبه او د کلتور او د هر څه ګډ دی او دلته چې راغلی دویمه خبره بیا دا ده چې زما خپل پلارنی ټاټوبی په دې کندهار کې دی نو په دې وجه د خپل پلارنی ټاټوبی د چې هر څه چې څوک چې هغه ته به خوند ورکړي هغه ته به یو احساس داسې وي که نه چې زه کور ته راغلی یم خپلو باباګانو دغه ته راغلی یم نو دا خو پر خپل ځای یوه خبره ده د دې ځای د راتګ چې زما ته دې ډېر خوند راکړی دی او بیا چې وګرځېدم راوګرځېدم کم عزت زما اوسو د تورخامه څخه چې زه راغلم تر جلال آباده بیا تر کابله بیا د کابله تر کندهار نو ډېرو خلکو ما ته ډېر عزت او ډېر احترام او ډېره مینه راکړه هر ډول خلکو نو دا یوه خو دا خبره ده چې زما د دې سفر پس دویمه خبره دا ده لږ چې دا تاسو وایاست چې د دې ځای او د هغه ځای په شاعري کې څه فرق دی یوه خبره داسې ده چې د دغه جنګ په دوران دغه چې خلک هاخوا ته مهاجر سو دغه داسې وشوه چې دغه فرق اوس داسې له منځه تللی غوندې دی دغسې نه ده چې اوس دغه کندهار او کوټه ځله لرې دي یا داسې یو بیل دغه دی دغه کندهار کې چې کوم زلمی شاعري لیکي دا داسې دی لکه په کوټه کې چې لیکي راشه درشه سته دغسې د پېښور خبره ده دغسې د جلال آباد خبره ده نو زما په خیال اوس په ادبي اعتبار موږ داسې یو تړون لرو چې هغه کې ډېر فرق نشته دغه شعري بهیر ته په کوم نظر ګورئ د تیر څخه اوس او راتلونکی بیا څنګه وینئ اوس خو زه په خپله ډېر خوشبین یم چې دغه سلسله روانه ده او ډېر ښه روانه ده او دغه ځوانان چې دي دا اوس په ډېر ګڼ شمېر کې د پښتنو په هره سیمه کې په لیرو لیرو سیمو پرتو سیمو کې اوس دا شاعران پیدا سوي دي او ځینې پکې ډېر ښه شعرونه وایي که هغه و دې ته وخت ورکړي دې سره انصاف وکړي او هغه څه چې د دې غوښتنې دي هغه ور پوره کړي بیا دا زه دا یقین لرم چې دغه دور به زموږ د شاعري یو ښه دور ثابت شي د اوسه چې کوم ځوانانو ابتدا کړې ده شروع یې کړې ده نو زه په خپله دې ته ډېر زیات خوشبینه یم خدای پاک دې وکړي چې دغه کومه چې زموږ دغه یو هیله ده دغه یو تمه مې ده دغه یو امید مې دی چې دا الله تعالی پوره کړي او دغه ځوانان دغه زموږ ژبه دغه زموږ ادبیات دغه زموږ شعر د معیار او اسمان ته ورسوي په ټولنه کې د یو شاعر اړتیا ته په کوم نظر ګوري موږ چې کله ګورو چې د انسان چې کوم خوراک دی هغه په درې سطحې دی هغه که نه چې دا جسماني خوراک دی دا باید چې موږ ته ورسېږي یو ذهني خوراک دی دا باید چې موږ ته ورسېږي یو روحاني خوراک دی دا باید چې موږ ته ورسېږي اوس نو روحاني خوراک دپاره دین ضروري دی چې دا کم خلک څومره زیات دین ته نږدې نو دا خو دغه روحاني خوراک پوره او ورسره چې دغه ذهني خوراک دی نو په هغه کې شعر تر ټولو لوی یو رول لري موږ په دغه هر معاشره کې هر ښار کې موږ د لوبو لوبغالي موږ واړو چې وي دي
موږ دا غواړو چې دلته د سینما هم وي، موږ دا غواړو چې دلته د تیاتر هم وي، دلته ځکه چې دا د ساتیري یو څه شیان دي دا باید چې وي. نو دغسې چې دا زموږ کوم جمالیاتي حس دی د انسان چې دا ذهن او نفسیات جوړ دي د کوم شي څخه، دغه نفسیاتي حس تربیه غواړي، خوراک غواړي چې ته دا جمالیاتي حس چې دی نو هغه د دغه شاعري په لار تر ټولو ښه دی او ښه ورکول کېدای شي. دغسې بیا ستا جسماني خوراکونه دي که نه، جسماني ضرورتونه دي. نو هر هغه فرد او هر هغه معاشره چې پر دغه درې سره لیوله باندې هغه ته سم خوراک رسیږي، متوازن خوراک رسیږي، هغه معاشره هم صحتمنده وي او هغه فرد هم چې دغه ورسیږي هغه صحتمنده وي. او کوم فرد ته چې پر دغه درې لیوله کې یو باندې هم سم خوراک نه رسیږي، یا دینی خوراک سم نه ورسیږي، د دینه لري، یا دغه ذهني خوراک نه ورسیږي چې دغسې ټولو شیانو څخه محرومه وي، بس په دې لګیا چې ډوډۍ وګټي او په دې لګیا چې دغه مادي ګټې وکړي، او یا بیا دغه جسماني خوراک سم نه ورسیږي چاته. نو دا به بیا دغسې متوازن شخصیت بني او دغه به داسې روغ انسان یا روغ ټولنه بني، دا به یو بیمار ټولنه او رنځور شخص وي. د ټولنې په وړاندې د شاعر مسؤلیت بیا څه دی؟ نو د شاعر خو دغه یو ډېر لوی کمال دی که هغه ته د صرف دغه د جمالیاتي حس د تسکین دپاره خوراک ورکړي، دغسې شی چې په هغه کې جمالیاتي خوند وي، خلک په هغه څه دغه خوراک حاصلوي. اوس که ته دا وایه چې دغه د فوټبال دا لوبغالی جوړ شوی دی، دلته به دا زرګونو خلک راځي کښېني ګوري، دا خو نو هېڅ معنا لري، نو څه دپاره یې ګوري؟ خو دا هم یو شی دی که نه، او دغه هم چې دا خلک دا پیسې پر لګوي دلته راځي دا ټکټونه ورکوي اخلي، نو خو یو معنا لري. نو که شاعر صرف دغه کار هم وکړي چې دغه د انسان ته دغه ذهني خوراک ورکړي چې د انسان دغه ووایي نو یو څه تسلي وشي، سکون وشي، دا هم ډېره لویه خبره ده. خو ورسره شاعري یو داسې شی دی چې دا خلکو ته یو پیغام هم ورکولی شي، دا خلک د یو انقلاب خواته هم راپاڅولی شي، دا خلک د یو لویو مقاصدو ترلاسه کولو، د ازادۍ ترلاسه کولو په دې کې هم یو رول لوبولی شي. نو چې دا کار کولی شي نو په کار شي دا هم ورسره وکړي. او کومه شاعري چې دغه کار دواړه کارونه کوي نو دا بیا لویه شاعري ده او دا مهمه شاعري ده. درویش صاحب ستاسو وروستی کتاب په ناورین پسې ناورین ټوله تاریخي کیسې منظومې کړي دي، دغه کار ته مو د کومې انګېزې له مخې ملا تړلې وه لیکلو او ژباړلو ته؟ یوه خبره خو زه دغه وضاحت وکړم چې دغه تاریخي کیسې نه دي، دا خو صرف ما د تاریخ څخه یو داسې بنیادي اصول اخیستی دي چې په معاشره کې دغسې هم کېږي. نو بیا مې دغسې چې هم کېږي بیا مې د هغه څه یو کیسه پر همدغه اصول په رڼا کې جوړه کړې ده. او دغه څه زما مقصد دا دی چې اوس موږ په غزل کې یو غوړ خیال وتړو، بیا په نظم کې دا چې انسان بیا شاعر یو داسې دور ته ورسېږي چې یو لوی خبر کول غواړي. دغه انسان چې تر کم درد او غندوک را تېر شوی دی، د ادمه تر دې دمه انسان د داسې مشکلاتو سره مخامخ دی، او دغه مشکلات داسې دي چې د انسان په بره تګ کې دغه سره کومک کوي. دغه مشکلات چې د انسان مخ دی دا د انسان قوت زیاتوي، دغه انسان چې تر دې ځایه را رسېدلی دی د دې مشکلاتو مقابلې را رسولی دی. نو دغه بنیادي تصور ما په دې کتاب کې د وړاندې کولو کوشش کړی دی چې انسان څومره دردونه لیدلی دي او دې دردونو د اصلاح انسان پورته کړی دی. بنیادي خبره دا ده. خو دا داسې تاریخي کیسې نه دي چې د تاریخ زما اسما روغه کیسه راخیستې ځای په ځای به کیسه د تاریخ زیات تاریخي دغه لري، ځای په ځای به صرف یوه جمله ما راخیستې دغه جملې پر بنیاد باندې. نو هلته ما د هر دغه ټول ورکړي دي که نه چې دا که یوه جمله ده یا پوره هغه دغه چې دی که نه د هغې مرکزي خیال چې دی یا دغسې. نو داسې کیسه نه ده چې بس دغه لکه تاریخ چې ورته کیسه راوخت چې پلانی باچا او دغسې رالي دا یې وکړو دا یې وکړو دا یې وکړو، داسې نه ده. هغه باچا کې یو خاص په تاریخ چې هغه یو ډېر بد کړي دي، د هغه بدو سره بیا نو څه اثرات پیدا شوي دي. هغه وخت کې هغه بدي لکه نن ولور یو بد شی دی که نه، ولور خلک بد ګڼي که نه. نو که څوک دغه ولور باندې یو کیسه چې دغه ولور ته څه بدی پیدا کېږي نو یو کیسه ته جوړه کړي دغسې. نو دغسې هغه وخت هم چې دغه پر خلکو تېر شوي دي. بنیادي خبره ما دغه د انسان علمیه او د دې علمیې د انسان ته د قوت ورکولو کې رول دا دی. اوس موږ سره لوی مسله دا ده چې موږ دغه شاعري که کلاسیکي ده چې دا یو خوشحال خان لري کې موږ سره نظم نشته.
او ډیر کم دی. اوس د دې په مقابله کې چې اوس د فارسي وګورئ چې فردوسي وګورئ دغه شاهنامه 80,000 یو دومره لویه پوره یوه دنیا ده او دغه دنیا دغه شاهنامې دغه ایرانیان ژوندي ساتلي دي. که د هر چا حکومتونو په ورباندې وو خو په شاهنامه کې هغه ډېر ستر قوم و. دغه شاهنامه هره کیسې په هر کور کې ویل کېدې او دغه قوم یې ژوندی ساتلی و. دغسې د مولانا روم مثنوي چې د راواخلې، دغسې د شیخ سعدي، دغسې د نور لوی ستر خلک دي چې هغو دغه د نظم په حصه کې ډېر لوی کار کړی دی. ورسره غزل هم ډېر معیار ته رسېدلی غزل لري او په ډېر شمېر کې لري. نو زموږ سره غزل خو شته او نظم کلاسیکي دغه کې نو په دې جدید دور کې نظم څه شروع شو خو بیا پاته دي خلک غزل وخواته ډېر راغب دي. نو دغه د نظم خوا درنول دا هم زموږ د شاعرانو یو مسؤلیت دی په کار چې دغه خوا هم موږ درنه کړو. درویش صاحب، د کندهار د اطلاعات و کلتور په ریاست کې د جوړ سوي غونډې په ترڅ کې تاسو د افغانستان چاپي رسنیو ته په اشارې سره یادونه وکړه چې دلته چاپي مطبوعات ډېر کمزوري دي او ان د کوټې د جنګ له یوې ورځپاڼې سره هم د پرتلې وړ نه دي. نو که په دې اړه نور وضاحت هم وکړئ او ووایاست چې دغه افغاني چاپي رسنۍ څنګه ښه کېدلی شي؟ دا خو یو حقیقت دی چې دغه د کندهار یو لوی مرکز دی په دې افغانستان کې. به لکه اوس کابل دی، دغه پس بیا کندهار او جلال آباد او دغسې به یو دوه درې ښاره وي. نو اوس په دې کندهار کې باید ډېر لوی اخبارونه وي خو دلته زما په خیال سره چې ورځپاڼه به له سره یي نه. نو چې نه سم دا خو ډېره لویه کمي ده، دا کمي په کار ده چې پوره شي. او بیا چې دغه وځي کله کله نو هغه کې هم هېڅ داسې دغه خبرونه خو نو خلک چې 3 ورځې پسې یو اخبار راځي یا د هفتې پسې یو اخبار راځي خو نو خبرونه ماښام خلکو په دغه راډیوګانو کې ټول اورېدلي دي، په ټلویزیونونو کې خلک لیدلي. اصل خبره خو دا چې ته دا خلک په د خپلو مسایلو چې نن څه روانې په دې پوه کې او د دنیا په مسایلو یې پوه کې. نو هغه لکه ما چې هلته وویل چې په د کوټه کې اوس که صرف د جنګ دغه موږ راواخو 4-5 کالمونه هر سهار راځي او خلک چې هغه وایي نو بیا چې دا وروځي د کوره بیا د دنیا په د مسایلو سر خلاص. نو دې دپاره خو ظاهره ده چې هغه ډېر مزل کړی دی. دغه جنګ دا ټول په یو ورځ نه دی جوړ شوي. دا خو نو د دې هند حصه پر هند باندې د انګریزانو سلطنت او د انګریزانو په دور کې دا ټول شیان هلته مکتبونه رالو بله راله انګریزان په خپله موجود وو، د هغوی انګریزي اخبارات وو. نو دا یو صدۍ یې واخیستې چې تر دا ځای رسېدلي. او افغانستان چې کومه سلسله روانه شوه په هغه کې خو بیا دا غمیزه راغله چې د هر څه یې د منځه یوړو. اوس دلته هر څه له صفره شروع کېږي. نو ظاهره ده چې دغه اخبارونه دا توقع په کار چې موږ ونه لرو چې دلته دا نو نن بیا ولې د پاکستان د هغه اخبارو مقابله نشي کولی. لیکن زموږ په نظر کې به دغه یي چې موږ دغه شیان رسوو تر هغه ځای رسوو. دغه زموږ شی چې دی دا کافي نه دی. نو دا یو شی به زموږ په نظر کې. نو هغه دپاره خو دا یوه خبره ضروري ده چې دغه زموږ چې دلته کم خلک پیسه لري دا خلک په دې پوه کړل سي چې په دې شیانو کې هم ګټه ده چې دغه لوی اخبارونه په پاکستان کې دي. دا اوس بیخي بې شماره پیسې د اخبارو په ذریعه ګټلي دي. دغه چې دغه ټلویزیونونه راوځي اوس د خیبر ټلویزیون دی دا چې چا راایستلی دی. نو هغوی د دې لپاره نه دی راایستلی چې دا د پښتو خدمت وکړي. که څه هم دا د پښتو خدمت هم دی، پښتو دې ګټه رسېږي. خو هغوی ظاهره چې هغوی په دې پوهېدل چې دا یو لوی مارکېټ دی، پښتنو ته د غوږو د لارې سړی رسېدی شي، دا خبره ورسولی شي. نو دی را روان دي دا ته راوړی دی او خلک یې ګوري او داسې ډېر دته اشتهارونه راځي، اعلانونه راځي او ډېر بې شماره پیسې ګټي. نو دغه پښتانه هم سړی په دې پوه کولی شي چې دغسې یو لوی اخبار راوباسه، هغه ته یو ښه دفتر ونیسه او هغه ته ښه پوه ډېر ستر صحافیان ورته راوله او لوی تنخواوې ورکړه. دغه اخبارونه چې شروع شي یو چې ښه اخبار راشي په دې ټول افغانستان کې به دا داسې خرڅېږي چې بیا به ته به ورته حیران یې که نه چې دا خلک څنګه اخلي، ځکه چې د خلکو ضرورت دی دا کېږي. خو اوس نو دا به کېږي که نه، دا وخت اوس ورو را روان دی. دغه ځوانان چې اوس لګیا دي د تاسو یې وینئ څومره ځوانان دي چې هغه لیکل کوي. خو دغه لیکل دغه ځوانان ته نو دا پکار ده چې هغه دغه خپل کلام چې دی دا نور قوي کولو دپاره کوشش وکړي، دې دپاره مطالعه کړي، دې دپاره دنیا اخبارونه وایي. اوس دغه انټرنیټ د هغه باندې ډېر اخبارونه پراته دي که نه، د هغه ځایه پکار ده چې وکړي. او دا هم کولی شي چې اوس پر انټرنیټ باندې دغه اخبارونه د پاکستان هم پراته دي، د دنیا هم پراته دي چې دغه کالمونه چې دي یو کالم را ترجمه کړي
چې د دنیا په حالاتو باندې یو نیم بخپله د افغانستان دغه څه د دلی ورته لیکي نو دغه سلسله به رواج سي دا به رواج واخلي که نه نو دا ښه کېدلو دپاره ګنجایش شته نو هم د دې په لاره سړی ګټه کولی شي هم په دې په لاره سړی د دې خپل ولس او قام ذهني تربیه کولی شي هم یې لارښوونه کولی شي نو خو اراده به د خلکو دغه چې دا کوم خلک د دې په اهمیت پوهېږي چې په خپل هم د خپل قلم طاقت ورکړي او دغه خلک چې پیسه لري هغه دې خواته راغب کړي. ځوانو شاعرانو ته د دوی د شعر د ښه والي په لار کې څه ویل لري؟ نو زما خو خپله چې کومه یو ساده ساده فارموله ده اسانه ده او هغه دا ده چې کوم سړی دا وګوري چې په ما کې دا صلاحیت شته چې زه شعر لیکلی شم نو هغه بیا په کار ده چې مسلسل د ښې شاعري مطالعه جاري وساتي. څومره چې ښه شاعري ته وایه دا ستا په شعر کې به قوت پیدا کېږي. که یو سړی دا وایي چې زه لنډه کیسه لیکلی شم نو په کار ده چې د دنیا ستر لنډه کیسه لیکونکي چې دي د هغوی اثار لولي او ټول عمر یې لولي لکه خوراک چې چې دی سهار او ماښام ډوډۍ خوري دغسې به ته ذهني خوراک هم دا خپل ذهن ته ورکوې بیا به هغه تا ته ښه شعر درکوي. نو هغه دغه دا دی چې په کوم میدان کې ته لیکل کوې په هغه میدان کې تر ټولو زیاته مطالعه او بې حسابه مطالعه کول پکار دی او ورسره د نور شیانو مطالعه ضروري ده خو هغه شی چې ته لیکل غواړې په کوم میدان کې چې ته کار کوې په هغه مضمون به تر ټولو زیات تلولي. زما دا راوه ده. ښاغلی عبیدالله درویش درانی دا چې تاسو له ځینې مصروفیاتو سره زموږ سره مرکې ته حاضر سولاست او اوږده مرکه مو راسره وکړه او زموږ ټولو پوښتنو ته مو هغه د چا خبره په ورین تندي جواب ووایه. تاسو ته په خپلو ټولو کارونو کې بریالیتوب غواړم. خدای مو تل همداسې نوم او شعر روښان لره. نو زه هم ستاسو ډېره مننه کوم چې ما ته دا موقع راکړه چې دا ستاسو د اورېدونکو سره خبرې وکړم ورته مخاطب شم.